أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما د سید شینواری او د ډاکټر عاطف مختار مرکه ولیدله. دغه په تړاو یو څو نقطې غواړم چې ذکر کړم. اول چې دا مختار صاحب ځینې خبرو ته په ځینو خبرو کې د درواغو اشارې وکړلې. اول دا چې د بندیخانې څخه راووتلو افغانستان ته چې په هر پلمه او هر بهانه او راغلی هغه د شخصي ژوند د هغه کې څه کار نه لرم. زه چې کوم نقطه اشاره کوم هغه اخر کې به تاسو په دې مطلب باندې ورسیږئ. دا چې کله له بندیخانې څخه راووتلو نو ټول ته د امر بالمعروف وزارت یو میلماني کړې وه چې هلته ما هم اشتراک درلودلو، عاطف مختار صاحب هم چې دته داسې پروتوکول ورکړل شوي وو چې بې حد و بې اندازې، یعنې رسمي دولتي موټر ورسره او باډیګارد ورسره و، تګ و راتګ و. او هغه څخه وروسته تقریبا څو مودو کې بیا د طلوع نیوز په سټوډیو کې یو خپرونه وه ځانګړې چې د بهرنیو چارو وزارت متقي صاحب پکې میلمه و. له متقي صاحب څخه په تالار کې زما په خیال استاد اکبر پوښتنه وکړه. دې نه مخکې چې متقي صاحب جواب ورکړي نو عاطف مختار جګ شولو، په غوسه شولو چې تاسو څنګه په طالبانو باندې انتقاد کوئ، په کوم جرأت او په کوم استدلال سره تاسو په طالبانو باندې انتقاد کوي. معنا دا چې عاطف مختار طالبانو سره په هر معامله کې اوکې کول، سر خوځولو، توصیف کولو، ملاتړ کولو، تشویق کولو، سپورټ کولو، په هر روا ناروا حلال او حرام په هر لار کې چې طالبانو که خوښه وی د ځان سره بوتلو په هغه خوښ باندې. ځکه چې د عاطف مختار ځینې شخصي غوښتنې وي یا پوښتنې وي هر څه چې هغه اوس پر سوشل میډیا باندې دي، خو عاطف مختار بغیر د چورانه تر شاید تللو تر هغه ورځې پورې چې د درخواستې پوره شوه پوره نه شوه. زما اصلي مقصود دا دی چې اسلامي امارت هر څوک چې له خارج څخه بهر څخه راشي هغه ته ډېر کریډټ ورکوي، ډېر ویلیو ورکوي نسبت په هغه اشخاصو چې په داخل د افغانستان دي. لکه فرض مثال یو څو اشخاص، یو څو نفر، یو څو موده مخکې، څو میاشتې مخکې له اروپا څخه راغلي، یو څو لس نفر او تقریبا 12-13 نفر وو. هغه ته کوم پروتوکول ورکړل شو، هغوی چې کوم لیدلو کتل وکړل، هغوی چې تر کومې سطحې پورې وزیرانو سره رئیسانو سره کتل لیدل وکړل. په داخل افغانستان کې سیاسي شنونکو، استادانو، مدني فعالانو، سیاسونو هیڅ اوسه پورې تر دمګړې غوسر نه دي لیدلي. لکه فرض مثال تازه له بلجیم څخه یو نفر چې یا شړل شوی دی یا راغلی دی یا تشریف راوړی چې په نامه باندې ترنول لاندې، لکه هغه ته چې کوم پروتوکول ورکول کېږي، کوم تشریفات ورکول کېږي، کوم امکانات ورکول کېږي، تر دمګړې پورې نه سیاسي شنونکي سره شته دي، نه یوټیوبر سره شته دي، او نه هم ځینې نطاقانو، ګردانندګانو یا میډیا سره شته دي. یعنی اسلامي امارت د خپلو هغو اشخاصو، هغه اتباعو، هغه افرادو چې دغه تسلط لاندې دي، تابعین دي، په خپل داخل افغانستان کې ورسره دي، ښه وي بد ته بد وي، بغیر د دې نه چې تفکیک پکې وکړي، خپل شخصي ګټې پکې ونغاړي او اسلامي امارت پر هر لار باندې ساو کړي د خپل ګټې لپاره. داسې اشخاص، داسې افراد، داسې وګړي په داخل افغانستان کې موږ لرو چې هغه هیڅ نه خپل شخصي ګټې نه پکې نغاړي، نه غواړي، خو بیا هم د اسلامي امارت توجه صرف اروپا او استرالیا او امریکا څخه راغلي هغه اشخاصو لپاره وي چې هغوی د څو ورځو لپاره میلمانه وي. زما ګیله ګڼئ، پوښتنه ګڼئ، غوښتنه ګڼئ، سپارښتنه ګڼئ، چار عنوان لاندې ګڼئ، زما دا تقاضا ده چې اسلامي امارت دغه اشخاصو افراد ته هم توجه وکړي، هغوی ته د هم د امکاناتو، پروتوکولو، مینه، محبتو، ځان ته رانږدې کولو، لیدلو، کتلو برابر کړي چې داخل افغانستان کې دي، پاسپورټ نه لري، ویزه نه لري، د تښتې لار نه لري، شخصي ګټې نه غواړي، شخصي هدف نه لري، شخصي فرمایشات نه لري، وزارت او ریاست او سفارت نه غواړي، صرف غواړي چې تا سره کینی د افغان ولس، د ملت، د قومونو غوښتنې، پوښتنې، سپارښتنه تر تاسو در ورسوي. زما پران باندې چې اوس وخت ده چې اسلامي امارت خپل هغه اشخاص چې د ګوډه کې زهر ګډ کړي دي هغه مو پیژني، او هغه افراد هم پیژني چې دوی د اتفاق او اتحاد، د همبستګۍ، د کامیابۍ او د برترۍ لپاره کوشش او هلې ځلې کوي. په دې هیله چې دا ویډیو سره شیر کړئ ترڅو مسؤلینو، چارواکو، مشرتابه هغه اشخاص او افراد پورې رسیږي ترڅو وکولی شو د افغانستان داخل کې د افغانانو غږ ته انعکاس ورکړو، اتحاد او اتفاق او مینه، محبت د نظام د
تقوی لپاره کار وکړو.